تر سهاره د پیغلی سره په یوه کوټه کې. سلامونه درنو لیدونکو، نن درته د پنډک داستان لرم. تمه ده تر پایه وګورئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. ترږ مې وه، شپه پخه وه چې دروازه ورته ټک ټک شوه. ځوان وویل څوک یې؟ پیغله نجلۍ وویل زه یم، یو مسافره یم چې ملګرو پرېښی یم. لاره رانه ورکه ده، د شپې د تېرولو ځای مې نشته، که لږه شپه راته راکړئ. ځوان وویل هله زر شه، راننوځه چې بهر درته کوم تکلیفونه رسیږي. جنۍ کوټې ته په ویره ویره ورننوځي. هلک ورته شمه بلوي او خپل کټ ورته پرېږدي. ورته وایي کټ کې ته ویده شه، زه به د کوټې په هغه بل اړخ کې د دیوال تر څنګ ویده شم. ځوان کتاب راواخیست. وړاندې د کوټې په یو ګوټ کې د خوب اراده وکړه. تنکي ځوان سره کتاب په لاس و، په مطالعه یې ځان بوخت کړ، خو شیطان یې په مسلسل ډول لمسوي چې د پیغلې دا ځواني، دا حسن، دا توره شپه، دا یوازې کوټه. د پیغلې جنۍ د زړه نه هم یو الله تعالی خبر دی، په زړه به یې څه تېرېږي. پیغله ډېر په ویره ویره ځان په کمپل کې تاو راتاو کړ. یوازې سترګې ګلاب او ښکاره پرېښودې چې د ځوان د حرکاتو څارنه وکړي. الله مه کړه هسې نه چې د بدو اراده ونه کړي او عزت ته یې صدمه ونه رسېږي. د ځوان ناشنا حرکات او عجیب و غریب تعامل. ځوان د لږ وخت نه وروسته یوه ګوته شمعې ته ور وړاندې کړي. د یو څو دقیقو په نیولو یې ګوته وسوځوي. لږ وخت وروسته بیا بله ګوته شمعې ته ونیسي، ان تر دې چې 5 واړه ګوتې تر سهاره وسوځولي. پیغله جنۍ فکر کوي چې د کوم پیري سره یې شپه راغلی او کیدای شي چې د ګوتو په سوځولو کوم ځانګړی عبادت ترسره کوي. له دې ویرې مسافره پیغله تر سهاره بیداره وي. تر سهاره نه تنکی ځوان ویده شو او نه مسافره پیغله. تنکی ځوان خپلې ګوتې سوځوي او مسافره پیغله په حیرانتیا ننداره کوي چې سهار شو. ځوان زخمي زخمي لاس د ململ په کپړه وتاړه او پیغله نه یې تپوس وکړ چې کور دې کوم ځای کې دی. له پوره ادرس اخیستلو نه وروسته یې پیغله خپل کور ته ورسوله. ځوان ترې بېرته راستون شو. پیغله چې کله کور ته روغه رمټه او باعزته ورسېده، د الله شکر یې ادا کړ او د ځوان تعامل ته په حیرت انګیز ډول د سوچونو په دریابونو کې لاهو شوه. پیغلې خپله کیسه کټ مټ خپل پلار او مور ته وکړه، خو مور او پلار یې کله مني؟ بس سمدلاسه دواړو هوډ وکړ چې د خبرې حقیقت ځان ته معلوم کړي. پلار د ځوان کور ته د تللو تکل وکړ او د یو لرې مسافر په بڼه یې ځان برابر کړ او په ځوان میلمه شو. ځوان یې ولید چې لاس یې لا تړلی دی، د سوځېدلي لاس ټپونه یې لا نه دي ښه شوي. شپه تېره شوه. د ځوان نه یې تر سهاره د لاس سوځېدو د سبب تپوس وکړ. په جواب کې ورته ځوان کټ مټ خپله کیسه وکړه چې یوه شپه مې داسې یوه پیغله میلمنه وه. شیطان به راته د ګناه وسوسه اچوله، خو ما به ژر ژر ګوته د شمعې اور ته ونیوله او د جهنم اور به مې ځان ته رایاد کړ. په دې موخه چې شیطان را باندې زورور نه شي، تر سهاره مې ګوتې ټولې وسوځولې. په دې طریقه الله تعالی زه له ګناه وساتلم. الحمدلله. د پیغلې پلار ورته د خپل کور د ورتللو دعوت ورکړ. ځوان دعوت قبول کړ، خو ځوان لا نه و خبر چې سپین ږیری مسافر څوک دی. کله چې کور ته ورغی نو د روغبړ نه وروسته یې ورته د خپلې لور د نکاح وړاندیز وکړ. ځوان هم قبول کړ. د ځوان چې اوله شپه شوه، پیغله یې وپېژنده چې دا خو هغه د ګلابو ګل دی چې د حسن له امله تر سهاره شیطان خوب ته پرېنښودم. دا خو هغه پیغله چې د مینې اور یې راته له یوې لورې دننه زړه سوځولی و او له بلې لورې یې را له نازک لاس. ځوان هلک د خوشحالۍ، سعادت او مزو ژوند پیل کړ. نو ګرانو لیدونکو، دا ټول ولې؟ ځکه چې چا د الله تعالی دپاره څه پرېښودل، الله تعالی به ورته له هغې نه ښه عوض ورکړي. ځوان ته د یوې شپې په صبر د ټول عمر خوشحالي الله ور نصیب کړه.